دا پکې مو چې دا خو چې فني کلیپ دی، دا خو چې نو دی کې نو ښه خبره ده، دا خو چې یو انټرټینمنټ دی. په آرام کښېنه، الله وایي خوله دې بنده کړه. مخکې نه الله 1500 کاله مخکې قرآن کې ویلي والله یعلم، الله ته چلونه مه ښایه، الله پوهېږي. وانتم لا تعلمون، انسانه بې عقله او بې علمې خبرې مه کوه. آیا دا خلک نه یریږي د دې خبرې نه چې دی به د شپې اودی او په عذاب کې به راونیسم؟ الله فرمایي دی به اودی، د شپې به پې زه عذاب راولم، بیاتن د شپې به عذاب راشي، وهم نایمون، دی به په خوږ خوب باندې اودی او زه به راونیسم، زلزله به راشي، طوفان به راشي، بل عذاب بل عذاب. او الله فرمایي آیا دا خلک د دې نه نه یریږي زما د عذاب نه چې ورځ به یې لوبې به کوي، ټورنمنټ به سټارټي، گیمونه به سټارټي، څوک به په موبایل کې گیم کوي، څوک به په ګراوند کې کوي. او الله فرمایي زه به راونیسم په عذاب کې. دا خبره سورت اعراف کې ذکر. وهم یلعبون، دوی به لوبې کوي، دوی به گیمونه کوي. زموږ خلک هم گیمونه، سپین ګیري هم گیم کوي او هلکان هم گیم کوي. حیران به شي ورته. یو وخت کې 2-3 میاشتې مخکې اټک راوتی و، اټک ټک. موږ سره یو میلمه راغلی، هلته ګاډ کې مسلکار و چې لاړو، نو ګورو خو مشر سړی دی، اناسې ټک ټک مل دته ورته وګوره. دا څه په عذاب اخته دي دا خلک. یو مصیبت خو نه دی چې په دې قوم کې راشي. سنجیده خلک نه یو موږ، سپک عادتونه سپک کارونه په موږ کې راننوتي دي چې سم کار موږ ونه کړو. غرض دا دی زما محترم ورونه، الله فرمایي په گیم کې به مصروف یې، په لوبه کې به مصروف یې، کاغه گیم دی د موبایل گیم دی او کاغه گیم دی د میدان او د ټورنمنټ گیم دی. او الله وایي زه به در باندې عذاب راولم او راګیر به دې کم، بیا به دې زما نه څوک خلاصوي. او چې تاسو فحاشي کوئ، تاسو بې حیایي کوئ، تاسو بې پردګي کوئ، تاسو ډمتوب کوئ، تاسو په ټیک ټاکو، په فیسبوکو، په یوټیوبو او په مختلفو طریقو باندې فحاشي پیلاوئ. کاغه په خبرو کې ده، کاغه په فحاشۍ کې ده، کاغه د ویډیو په شکل کې ده، کاغه د آډیو په شکل کې ده، کاغه د غانې په شکل کې ده، کاغه د فلم په شکل کې ده، کاغه د ډرامې په شکل کې ده، کاغه د فني کلیپ په شکل کې ده. رب العالمین په سورة نور کې اعلان کړی دی، واورئ وایي ګوره ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة والله یعلم وانتم لا تعلمون. الله فرمایي یقینا هغه کسان، هغه بدبخته، هغه بې غیرته، هغه بې حیا خلک چې د مؤمنانو په معاشره کې بې حیایي خورئ، چې په هر شکل کې خورئ، الله فرمایي دوی له به زه دردناک عذاب ورکوم. په دنیا کې به هم دردوم، په عذاب کې به رانیسم، او د آخرت عذاب به هم ورکوم دردناک. او بیا الله فرمایي الله پوهېږي تاسو نه پوهېږئ، الله ته چل مه ښایه. دا پکې مو چې دا خو چې فني کلیپ دی، دا خو چې نو دی کې نو ښه خبره ده، دا خو چې یو انټرټینمنټ دی. په آرام کښېنه، الله وایي خوله دې بنده کړه. مخکې نه الله 1500 کاله مخکې قرآن کې ویلي والله یعلم، الله ته چلونه مه ښایه، الله پوهېږي. وانتم لا تعلمون، انسانه بې عقله او بې علمې خبرې مه کوه، خوله دې بنده کړه، تبصرې مه کوه. غلط کار کوې غلط کار کوم، گمراهي کوې گمراهي کوم، بې حیایي کوې بې غیرت یې مه داسې ووایه بې غیرتي کومه. توبه وباسه الله ته، چلونه مه ښایه الله ته، بانې مه ګوره ځان له.